خاکسار او درناوي کوونکي اوسئ. اول، د کینهګرو خلکو سره کینه مه کوئ، برعکس د هغوی ستاینه وکړئ. د کینهګرو خلکو هغه کینه چې ستاسې پر وړاندې یې لري هیڅکله دا اجازه مه ورکوئ چې ستاسې په زړه او ذهن بده اغېزه وکړي. د دې لپاره چې د کینهګر کینه ستاسې پر وړاندې ستاسې احساس لوړ کړي او سکون در وبخښي، برعکس د هغوی ستاینه وکړئ. دوهم، خپل استعدادونه وپېژنئ خو هر وخت پرې ویاړ مه کوئ. تاسو باید په دې پوه سئ چې ستاسو په داخلي دنیا کې څومره استعدادونه او وړتیاوې وجود لري. هڅه وکړئ چې دا استعدادونه او وړتیاوې وپېژنئ او ګټه ترې پورته کړئ. خو هیڅکله داسې مه کوئ چې نوموړي استعدادونه او وړتیاوې تاسې په ټولنه کې د خلکو په نظرونو کې کم کړي، او دا هغه وخت کیږي چې هر وخت پرې ویاړ کوئ. پرېږدئ چې خلک ستاسې په استعدادونو او وړتیاوو په خپله ویاړ وکړي. دریم، خپل نظریات له توندې لهجې پرته ښکاره کړئ. تاسو هڅه مه کوئ چې خپل نظریات په داسې توګه د خلکو تر مخه ښکاره کړئ چې ښکاره کول یې په تونده او زشته لهجه وي، ځکه په دې سره ستاسې نظریات په خلکو اغېز نه کوي، بلکې د هغوی لپاره ښه نه تمامیږي، او په ځای د دې چې هغوی یې ومني په تړاو یې د مخالفت اظهار کوي. نو خپل نظریات مو په ښه او نرمه لهجه په ورین تندي ښکاره کړئ تر څو خلک یې در سره په ورین تندي ومني. څلورم، خپلې غلطیانې ومنئ. غلطي کول د انسان طبیعي خاصیت دی، نو کله چې در څخه غلطي وسوه په خوشحالۍ سره یې ومنئ او هیڅکله د خپلې غلطۍ لپاره بې ځایه دلایل مه لټوئ. هغه خلک چې خپلې غلطیانې نه مني او پرې ولاړ وي، په دې باید پوه سي چې په ټولنه او خلکو کې یې شخصیت ټیټېږي. پنځم، د خلکو نیوکې په ورین تندي ومنئ. کله چې ستاسې په ترسره سوي کار کوم څوک نیوکه کوي، د هغوی نیوکې په ورین تندي ومنئ او هغوی ته په دې اړه په خوښۍ سره قناعت ورکړئ. کله کله نیوکې ستاسې د کارونو لپاره په راتلونکي کې تجربې ګرځي. بله مهمه خبره دا چې د نیوکه کوونکو اشخاصو لپاره ستاسې منل هغوی ته ستاسو شخصیت ښه معرفي کوي او په دې سره مو په ټولنه او خلکو کې شخصیت لوړیږي. شپږم، عاجزي خپله جامه وګرځوئ. عاجز خلک په ټولنه کې د خلکو د ډېر درناوي وړ ګرځي، او برخلاف مغرور او ځان غوښتونکي خلک د خلکو له پامه بد راځي. که تاسې په هر مقام کې یاست، د خلکو سره مو چلند په عاجزۍ سره کوئ، ځکه په دې سره ستاسو شخصیت لوړ ځي او خلک درته په احترام قایلیږي. اووم، لاسونه مو پراخه کړئ. د لاسونو د پراخېدلو څخه موخه د خلکو سره د مرستې کول او هغوی ته د هغوی د اړتیا وړ توکو برابرول دي. کله چې موږ د خلکو سره مرسته کوو، دا نه یوازې دا چې خپل انساني حق ادا کوو، بلکې په دې سره په ټولنه او خلکو کې د ښه نوم خاوندان هم پیژندل کیږو، چې په دې سره مو شخصیت د هسکو لمنو پر لور ځي. اتم، خپل نظریات پر نورو مه تحمیلوئ. کله چې تاسې خپل نظریات په نورو تحمیلوئ، په دې سره ستاسو شخصیت غورځېدلي حالت ته ځي. په ځای د دې چې خپل نظریات په نورو تحمیل کړئ، د نورو خلکو نظریات هم واورئ او وروسته د اړونده موضوع په تړاو سم نظر، هغه که د هر چا وي، په ورین تندي ومنئ. دا کار ستاسې د شخصیت د ودې لامل ګرځي. د هر چا سره په مهربانۍ چلند وکړئ. اول، د نورو خلکو ستاینه کول په ښه ډول څرګنده کړئ. د مهربانۍ د چلند دا معنا نه ده چې زیات مقدار پیسې ولرئ او پر هغو یې چې ستاسو نږدې خپلوان دي د باران په څیر وشیندئ، بلکې د دې ترڅنګ نورې ډېرې لارې وجود لري چې په کولو سره یې خلکو سره ستاسو د مهربانۍ چلند څرګندوي، او هغه دا چې د نورو خلکو په ځای ستاینه وکړئ او هغوی تشویق کړئ چې په راتلونکي کې لا ډېرې ښې کړنې وکړي. دا چاره ستاسو سره مرسته کوي چې د نورو خلکو سره ستاسو ښه او په مهربانۍ چلند واضح کړي، چې د دې په پایله کې ستاسو شخصیت د یادو خلکو په زړونو او فکرونو کې وده کوي. دوهم، په کوچنۍ مرستې کولو سره زړونه وګټئ. ځینې وختونه د کوم چا سره لږه مرسته کول د دې لامل ګرځي چې د هغوی په زړونو کې تاسو ته قدر پیدا سي او هغوی لپاره ښه شخصیت جوړ سي، چې دا ډول کارونه ستاسې له وسه پوره او په اسانۍ سره یې سرته رسولی سي. لکه ستاسې کوم دوست یا مو د کورنۍ کوم غړی له بازاره راځي او په دواړو لاسونو کې یې د اخیستل سوي سودا بارونه دي، نو که تاسې یې مرستې ته ورسئ او خپله مهرباني ورسره څرګنده کړئ، نو ستاسو دا چاره د دې لامل ګرځي چې تاسې د نوموړي شخص په زړه کې ځای ونیسئ او د هغو لپاره یو په زړه پورې او ښه شخصیت ثابت سئ. درېیم، د خلکو ښه کول د تاسو سره هغوی ته په غوره ډول بیرته ادا کړئ.
که چیرې کوم څوک له تاسو سره ښه وکړي یا مو په سخت حالت کې موقتي مرسته وکړي، نو هغوی ته خپل ښه کول د تاسو سره بیرته په غوره شکل ادا کړئ، ځکه دا چاره تاسو سره دا مرسته کوي چې یاد خلک په راتلونکي کې تاسو سره د لا ډېرې مرستې کولو زړه ښه کړي او ستاسې دا ډول غوره چلند یې په زړه کې ځای ونیسي. څلورم، خپلو نږدې او ښاغلو وګړیو ته حیرانوونکې پارټۍ ترتیب کړئ. همدارنګه نورې ډېرې داسې لارې وجود لري چې خلکو ته دا واضح کوئ چې تاسو هغوی سره څومره مینه لرئ او په زړه کې مو څومره ځای ورکړی دی او همدارنګه تاسو پرې څومره مهربانه یاست. یو یې د جملې دا دی چې تاسو ته نږدې او ښاغلو خلکو ته د خپلې مینې د اظهار او هغوی سره د مهربانۍ څرګندونه په داسې ډول وکړئ چې هغوی ته یوه حیرانوونکې پارټۍ ترتیب کړئ، تر څو هغوی په دې پوه سي چې تاسې څومره مهربانه شخص یاست. نو هڅه وکړئ او د خلکو زړونه په ډېرې اسانۍ سره وګټئ او په دې لارې مو شخصیت ته وده ورکړئ. پنځم، د یوازې سویو خلکو سره همدردي وکړئ. زموږ په چاپېریال کې ډېر داسې خلک شته، هغه که په کارځای، کور یا هم په ګاونډ کې وي چې هغوی په مادي لحاظ هېڅ ته اړتیا نه لري، بس یوازې دا یې هیله وي چې خپل یوازیتوب له منځه یوسي او د خلکو سره خبرې وکړي یا له هغوی څخه واوري. نو د داسې خلکو یوازیتوب هغوی سره په همدردۍ کولو سره له منځه یوسئ، هغوی سره د خوشحاله ماحول برابرولو کې هڅه وکړئ او یوازیتوب یې له منځه یوسئ. د دا ډول وګړو لپاره خوشحاله مجلس برابرول د هغوی لپاره هر څه وي. شپږم، مشرانو او کوچنیانو ته د مرستې لاس ور وغځوئ. تقریبا هر څوک په کورنۍ کې مشران او کوچنیان لري، دوی هر یو ستاسې ډېرې لږې مرستې ته اړتیا لري. تاسو پلټنه وکړئ، د دوی ذوقونه وپېژنئ او بیا ورته د دوی د ذوقونو سره سم د مرستې لاس ور وغځوئ. خپلو کوچنیانو ته د هغوی د لوبو شیان اماده کړئ، همدارنګه مشرانو ته مو د هغوی د اړتیا او خوښې شیان هم برابر کړئ. شاید دا شیان دومره لګښت ونه غواړي، خو اغېز یې دومره ډېر دی چې د دوی په زړونو کې ستاسو لپاره پرېمانه مینه پیدا کولی سي. اووم، په سخاوتمندانه ډول د غریبو مرسته وکړئ. په هره ټولنه کې داسې وګړي وي چې هغوی د خپل ژوند لومړنیو اړتیاوو ته هم پوره لاسرسی نه لري. همدارنګه هره ټولنه داسې وګړي هم لري چې د ژوند د لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو سربیره اضافي مادي امکانات هم لري. نو که تاسې په دوهمه کټګوري کې راځئ، د لومړۍ کټګورۍ خلکو سره په سخاوتمندانه ډول مرسته وکړئ او د هغوی سره د خپلې مهربانۍ د چلند اظهار وکړئ. دا نه یوازې ستاسې شخصیت په ټولنه کې لوړوي، بلکې نورو ورته خلکو ته هم د غریبو خلکو سره د مرستې کولو انګېزه ورکوي. اتم، د خلکو سره د ملاقات پر مهال مو پر مخ مسکا خپره کړئ. مسکا ستاسې د مخ لپاره بشپړ سینګار ګڼل کېږي. له مسکا پرته هېڅ داسې بل څه نشته چې د نورو خلکو لپاره تاسې ډېر په زړه پورې او اغېزناک واقع کړي. کله چې تاسې د خلکو سره مخامخ کېږئ، هڅه وکړئ پر مخ مو مسکا خپره کړئ، تر څو د خلکو په زړونو کې تاسې ته درناوی پیدا سي او ستاسو دا مسکا ستاسو د مهربانۍ ستره نښه ګڼل کېږي. نهم، بخښنه غواړم او مننه کلمې بیا بیا وکاروئ. د انسانانو په فطرت کې دا شته چې کله کله ترې سهوه کېږي. دا راز په ټولنه کې هم بېلابېل خلک شته چې یو د بل سره مرستې کوي. نو کله چې درڅخه په کارونو او یا هم د خلکو په وړاندې سهوه کېږي، د سهوې په صورت کې بخښنه غوښتل ستاسې د ښه شخصیت ښکارندویي کوي. همدارنګه کله چې کوم څوک تاسو سره بیخي لږه مرسته هم وکړي، د هغه مرسته په مننې ادا کولو سره ومنئ.